دا په لغمان کې د شپږ اویا لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلوبه ده چې د لغمان ځوانانو او قلعه خان لوبډلو ترمنځ ترسره او د لغمان ځوانانو په بریا پای ته ورسېده. د لغمان ولایت د والیبال فدراسیون مسؤل وایي یا د لوبې د ولایتي لوبډلې لپاره د لوبغاړو غوره کولو په موخه پیل کړې وي. دغه ټورنمنټ چې درې اونۍ دربر ونیو د لغمان د ټولو ساحو شپږ اویا ټیمونو ترمنځ دغه انتخابي ټورنمنټ ده. زموږ هدف دا ده چې دغه شپږ اویا ټیمونو نه یو د لغمان یو منتخب ټیم جوړ کړو، یو د ځوانانو ټیم جوړ کړو. زموږ د نوي ځوانانو ټورنمنټ هم دا اوس په علیشنګ کې په غونډیو ساحه کې او د چاردي په ساحه کې هم دا اوس روان ده. موږ په دغه کال کې انشاءالله چې باید ډېر د ساوت په ټورنمنټونو کې ولرو، ټورنمنټونه زیاتوو انشاءالله. بل لور ته په دغو سیالیو کې ګډونوال لوبغاړي داسې سیالۍ د لوبغاړو د پرمختګ په برخه کې مهمې یادوي. دوی له مسؤلینو غواړي چې په راتلونکي کې ورته نورې سیالۍ هم برابرې کړي. کوم ځوانان استعداد لري او هغوی د دې وړتیا لري چې په آینده کې د لغمان نمایندګي وکړي او د لغمان د منتخب لپاره لوبه وکړي، نو دلته یو کمیټه جوړه شوې ده چې د دغه لوبغاړو څخه هماغه ښه بااستعداده لوبغاړي انتخابوي. دغه څه ټورنمنټونه چې د لغمان ځوانان تشویقوي ډېر ګټور ده. دغه د تقریبا 80 ټیمونه وو چې موږ خپله ماشاءالله خوشحاله یو دې کې چې یو کلیوالي ټیم د زموږ د قلعه خان د علیشنګ نمایندګي کوو، نو فاینل ته وتلي یاستو په 80 ټیمونو کې، نو ډېر خوشحاله یاستو موږ. په ورته مهال د دې ولایت د بدني روزنې امریت مسؤلین وایي د والیبال سپورت د پرمختګ په حال کې ده او هڅه کوو تر څو دا برخه لا پیاوړې شي. الحمدلله په ټول د 20 کلونو کې داسې پرمختګ په لغمان کې تر اوسه نه و شوی. د اسلامي امارت پر راتګ سره واقعیت زموږ ورزش ډېر پرمختګ کړی ده. د ولسوالیو تر کلو بانډو پورې زموږ دغه ورزش رسېدلی ده او انشاءالله یو نور هم خواري او کوشش به موږ هم دا چې ځوانانو ته زموږ د ورزش وکړو. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د لغمان الینګار ولسوالۍ په سنګره سیمه کې هم د 22 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې وې.